دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال اوسئ. نن رسېدلي وو د بریا ورځو پنځمې پوړۍ پنځم حل لارې ته. د بریالیو وګړو د ژوند بېلګه اخیستل، د هغوی د تجربو څخه ګټه اخیستنه. کله چې موږ پوهه ولرو، کله چې موږ په لاره بلد اوسو، کله چې موږ د زده کړو حس ولرو، کله چې یو څه سره لیوالتیا ولرو، نو د بریالیو اشخاصو د ژوند تعقیبول، د هغوی څخه ګټه اخیستنه یا د ایډیال له نظریې څارنه موږ د بریا لوري ته نور هم نږدې کوي. که چېرته موږ ووایو چې هغه برخه کې هغه څانګه کې چې زه ځم بل څوک په دې لاره کې نه تېر شوی، نو دا افریقایي متل په یاد ولرئ. که چېرته یو غر یا یو څنډی چا فتح کړی نو دوهم ځل لپاره ته فتح کړه. که چېرته چا نه وي فتح کړی نو ته لومړنی کس اوسه چې هغه فتح کړي. د بریا لپاره هوډ پکار دی. ځان ته ایډیال وټاکئ او د ایډیال د ژوند څخه وڅارئ او د ایډیال ژوند کړنلاره وڅارئ چې دوی څه کوي، کوم مواردو کې د کومو ستونزو سره مخ شوي دي او د حل لارې لپاره یې څه ترسره کړي دي. دا هغه شیان دي چې موږ سره د بریا نږدې کېدو کې مرسته کوي. نو په یاد ولرئ، بریا تصادفي نه ده. بریا هڅه غواړي، هوډ غواړي، اراده غواړي او بیا ترلاسه کېږي.